السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به وئ. ملګرو، زه نن تاسو ته په یوه بله ویډیو کې راغلی یم او تاسو ته ښیم چې څنګه موږ کولی شو خپل موبایل کې یو څه زموږ موبایل کې وي، نه غواړو چې څوک هغه وګوري. نو هغه مطلب کومه ویډیو زموږ موبایل کې وي یا زموږ موبایل کې کوم تصویر وي، نو موږ نه غواړو چې هغه زموږ ملګري وګوري یا یو څوک یې وګوري. نو حتما ملګري به مو وي، موبایل به درنه اخلي. نو تاسو که چیرې غواړئ چې ستاسو په موبایل کې کومه ویډیو یا تصویر دی، نو هغه ونه شي لیدلی. نو د دې لپاره دوې درې طریقې شته دي. زه ټولې تاسو ته ښایم، ډېرې اسانه طریقې دي او ډېرې به مو انشاءالله چې په درد وخوړل شي. نو را به شئ خپل موبایل فایل ته، فولډر ته به راشئ. دلته به خپل موبایل کې تاسو ګورئ، دلته زما سره دومره فولډر او شیان دي. په دې هر فولډر کې عکس یا ویډیو چې دی، مطلب زه راځم په دې کې عکسونه دي دې فولډر کې. نو زه غواړم چې دا فولډر هېڅوک هم زما موبایل کې ونه ګوري، نه په ګالري کې او نه دلته حافظه کې څوک وګوري. که څوک زما نه موبایل واخلي هم، نو دا به څوک نشي لیدلی، خو زما موبایل کې به همدغه شیان وي. نو ډېر ملګري بیا د دې لپاره اپ لاک انسټالوي یا ګالري لاک انسټالوي. ګالري هغه بیا ډېر خلک د هغو سره بلد وي او هغه بیا په تاسو باندې خلاصوي چې دا راته خلاص کړه، شی پکې دي ګورم یې. نو تاسو به راشئ، هېڅ د کوم اپلیکیشن د انسټالولو ضرورت نشته. نو اسانه طریقه ده او هېڅوک به هم ستاسو موبایل نشي، ستاسو د موبایل کوم شیان چې ستاسو موبایل کې دي هغه به نشي لیدلی. نو را به شئ، مثلا زه دا فولډر غواړم چې دا څوک ونه ویني، په دې کې شیان دي. نو تاسو به راشئ، دلته دغه زما فولډر دی، دلته زما سره عکسونه دي په دې کې. نو زه غواړم چې دا څوک ونه ویني. نو تاسو به راشئ، دلته به هماغه فولډر به راخلاص کړئ. لکه مثلا اوس زه غواړم دغه یو فولډر دی، نو دلته به تاسو به دې باندې کلیک وکړئ او دلته به تاسو راشئ، رینیم باندې به کلیک وکړئ. دلته مو کله چې رینیم باندې کلیک وکړ، نو دلته به تاسو راشئ، دا نوم به ورته د اول سر کې به ورته دغه نقطه چې تاسو ګورئ یا دغه ډاټ ورته وایي په انګلیسي کې، دغه به تاسو ورته ولیکئ او رینیم به یې کوئ. نو تاسو ګورئ هغه فولډر چې زما سره و هغه ورک شو، د دې ځای څخه پاک ورک شو او په ګالري کې به هم نه هغه عکسونه او نه هغه ویډیوګانې خلک لیدلی شي، نه به یې څوک کتلی شي. که ستاسو موبایل د یو بل چا سره وي هم، هغه به ستاسو موبایل کې په دغه فولډر کې کوم شیان چې په دې فولډر کې وو هغه به نشي لیدلی. نو که چیرې تاسو غواړئ چې دا بیرته را پیدا کړئ، د دې لپاره به تاسو راشئ، دغه درې ټکو باندې به کلیک وکړئ. بیا به راشئ دلته سیټینګ ته، سیټینګ باندې مو چې کلیک وکړ، دلته به راشئ شو هاید ان فایلز، دغه شو هاید ان سیسټم فایلز دې ځای باندې په کلیک وکړئ. نو را به شئ، هغه فولډر دلته ما سره راغی، دغه فولډر دی که نه، دا هاید شوی دی، نو دا ما سره راغی. خو که چیرې تاسو غواړئ، اوس هم د دې دا فولډر همدلته شته دی که نه، دا فولډر دی دلته شته، خو په دې کې چې کوم عکسونه یا ویډیوګانې دي هغه په ګالري کې نه شو کوي، هغلته یې نه ښیي. نو که چیرې تاسو غواړئ چې بیرته په ګالري کې وښیي، نو بیا به داسې کلیک ورباندې ونیسئ او را به شئ، رینیم باندې به کلیک وکړئ او دلته به دا ډاټ به ترېنه لرې کړئ، هغه نقطه چې تاسو ورکړې وه هغه به ترېنه لرې کړئ، بیرته ستاسو فولډر هماغه خپل حالت ته ځي. نو بله طریقه زه تاسو ته ښیم، هغه تاسو کولی شئ خپل موبایل کې شیان په دې طریقې سره هاید کړئ. او بله طریقه چې ستاسو موبایل کې به میموري کارت وي، خو هغه میموري کارت به ستاسو موبایل کې خلاصیږي نه، او نه به ګالري کې د هغې میموري کارت یا د هغه یوزبي کوم شیان چې په هغه یوزبي یا میموري کارت کې دي هغه به په ګالري کې نه ښودل کېږي او نه به یې څوک کتلی شي. نو زه راځمه، زه اوس غواړم تاسو ته دا طریقه وښیم. زه راځم یو یوزبي خپل موبایل ته کنیکټ کومه. نو میموري کارت که تاسو ایس ډي کارت لرئ، دلته ایس ډي کارت دی که نه، د یوزبي سټورج دی. نو که تاسو یوزبي غواړئ، یوزبي هم کولی شئ. ایس ډي کارت غواړئ یا مطلب میموري کارت، هغه هم تاسو خپل موبایل کې واچوئ او بیا به راشئ، دلته ګورئ دا یوزبي سټورج له ما سره راغی، دلته زما سره دا یوزبي سټورج راغی، تاسو یې لیدلی شئ. تاسو ګورئ ملګرو، دلته زما سره هغه یوزبي راغی.
دا ما خپل موبایل ته کنیکټ کو نو دا به زما موبایل ته کنیکټ وي خو زما په موبایل کې به د دې یو اس بي هغه کوم شیان چې په دې یو اس بي کې دي یا عکسونه دي یا مثلا ویډیوګانې دي یا اپلیکیشنونه هر شی چې دي هغه زما موبایل کې شو کوي نه خو زما په موبایل ته دغه یو اس بي کنیکټ دی نو د دې لپاره به تاسو راشئ سیټینګ ته چې راغلی دلته به راشئ دغه بیټري اینډ ډیوایس کیري دې ځای باندې به کلیک وکړئ دلته به راشئ سټورج باندې به کلیک وکړئ بیا به راشئ دغه درې ټکو باندې به کلیک وکړئ دغه تاسو ته د کونج کې ښکاري د درې ټکو باندې چې کلیک وکړئ بیا به ایډوانسډ دې ځای ته چې تاسو راشئ نو تاسو که خپل موبایل ته میموري کارت اچولی وي که نه مثلا دلته یو اس بي ډرایو ما ورته کنیکټ کړی دی تاسو پکې میموري کارت اچولی نو هغه میموري کارت به تاسو دلته د میموري کارت باندې به کلیک وکړئ دلته ان مونټ په دغه ځای باندې به چې تاسو کلیک وکړئ نو ستاسو په موبایل کې به هغه میموري کارت وي خو ستاسو موبایل به هغه وصل شوی به ستاسو د موبایل سره نه وي او ستاسو په موبایل کې به هغه د هغې تصویران او د هغې ویډیوګانې نه شو کوي او نه به چاته ښکاري نو ستاسو په موبایل کې به میموري کارت پروت وي خو ستاسو عکسونه او ویډیوګانې چې په هغه میموري کارت کې دي هغه به څوک کتلی نه شي نو مثلا دلته تاسو وګورئ که نه دلته دغه ځای کې تاسو ګورئ دا یو اس بي ډرایو ما له خپل موبایل څخه لرې کړو خو مطلب زما موبایل ته کنیکټ دی خو زما موبایل کې د دې هغه کوم عکسونه او شیان چې دي هغه ښیي نه او چاته یې نه شو کوي نو که چېرته تاسو غواړئ چې ویې ښایي یا یې شو کړي نو بیرته به همدې ځای باندې کلیک وکړئ دغه اماونټ دې ځای باندې به کلیک وکړئ کله مې دې ځای باندې کلیک وکړ دغه دی زما موبایل بیرته زما هغه یو اس بي یا میموري کارت چې کوم و هغه بیرته زما له موبایل سره کنیکټ شو او زه کولی شم هغه ټول ویډیوګانې او عکسونه چې زما په دغه میموري کارت کې دي هغه زه کتلی شم نو ملګرو دغه طریقې وي چې تاسو ته د اپلیکیشن ډاونلوډولو ضرورت هم نشته او ستاسو موبایل کې به څوک ستاسو هغه کوم ویډیوګانې یا تصویران یا کوم اپلیکیشنونه چې دي چې څوک یې ونه ګوري هغه به هم څوک نشي لیدلی که څه هم ستاسو موبایل له هغه سره وي نو هغه به ستاسو هغه کوم مخفي شیان چې دي هغه به تاسو هغه څوک نشي لیدلی نو ملګرو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي او که چیرې مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ او له ملګرو سره یې شیر کړئ او زما یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ تر څو چې زه ستاسو په خدمت کې بیا حاضرېږم د بل کوم ویډیو سره زه ستاسو خدمت ته حاضرېږم نو په لای الله مو سپارم ښې چارې د خدای په امان